موږ یو ځل بیا راغلي یو د کمکي مغزوره سیمې ته. سلامونه، ستړي مشه، یو ځل بیا تاسو هرکلی وایو او تاسو ته در یادوو چې زموږ پر چینل به یو ځل بیا یوه ډېره ښکلې خپرونه ننداره کوي. موږ یو ځل بیا راغلي یو د کمکي مغزوره سیمې ته. نو دغه سیمه هم غواړو چې پر تاسو ووینو او وګورو، تاسو مو ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو او زموږ د چینل لیدونکو، نو دا د موږ په دغه ښکلې سیمه کې وګرځېدو او بېلابېلې سیمې مو پر تاسو ولیدلې، دا ښکلې منظرې. نو دلته یو ځوان را سره ولاړ دی، دغې سیمې ته راغلی دی، دا مو را پیدا کړ. دلته نور ځوانان هم ولاړ دي په دغه اوبو کې. فکر کوم دوی لمبېدل او اوبه به هم یخي، اوس موسم ګرم دی که نه. او ده نه پوښتنه وکړو چې دی څه نومېږي، کوم ځای نه راغلی دی؟ مهرباني. نوم اشرف دی او له زنخیلو څخه راغلی یم. نو زنخیل خو ډېر لرې دی او دې سیمې ته ستاسو راتګ دا په موټر کې و، موټرسایکل کې و، پیاده راغلی، بایسکل باندې څنګه حساب؟ دا موټر کې راغلی و که نه. دا خو هغه ده ښکلې ساحه ده، شنه ساحه ده که نه. هلته زموږ په زنخیلو کې داسې ځای نشته چې سر سړی کښېني که نه. ما خو چې اورېدلې دي وایي زنخیلو کې هم وایي ډېرې ښکلې سیمې دي، درې دي، غرونه دي او شنه چمنونه دي. خو خیر دا هم ښه ځای دی. خوښ دې شو دغه ځای؟ هو دا ډېر ښایسته ځای دی، بس ولمبېدو. اوبه یخې وې که ګرمې؟ نه یخې دي اوبه. دا نور ملګري چې راغلي و دې لمباز ده وه که نه؟ یاره دا چندان نه وه زده. ته څنګه یې؟ ما هم ښه ده، ګزاره کوو. او دا هم راته ووایه چې هغه ځوانان چې ډېر داسې په سیمو کلو بندو کې نه ګرځي، هغوی یوازې په کلي کور کې پاتې، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ خو دا باید وګرځي که نه. دا زموږ خپل وطن دی، هره سیمه باید وګوري. سبا ته هر سړی اړ کېږي چې یو ځای ته لاړ شي. هر ځای کې کار بندېږي، د هر چا باید سړی وګرځي، بلد شي. بلکل که نه. او دلته د دوستان دي، ملګري دي، څنګه راغلي؟ دلته کلیوال هم شته او دوستان مې هم شته. نو یې د زنخیلو راغلی او دلته د کلیوال هم دلته کړي دي که نه. ولې دي هلته څه مشکل وي کړي که نه، دلته راغلي. ښه صحیح ده. او یوه ټپه در یاد ده که نه؟ ټپه خو ولاکه داسې ټپه راته یاد وي. داسې لږه داسې لږه که نه، په لختي ټوپ که بیا را ټوپ که که نه. ښه صحیح ده، ډېره مننه. کور مو ودان، ژوندی دی. ډېره مننه، خیر اوسئ. نو درنو لیدونکو، موږ به نور ځوانان هم داسې که پیدا کېدل غږوو به یې او د دوی نه به هم اورو چې په دغسې ښکلو سیمو کې ګرځېدل د دوی لپاره او بیا خاصتا د ځوانانو لپاره چې څومره د دوی په فکر باندې اغیز کوي، څومره اړمنه ده. نو که داسې یو بل ځوان مو را پیدا کړو، بیا تاسو سره مخامخ کوو.
بیا هم ښه راغلاست. مخکې مو یو ځوان سره خبرې وشوې او دې سیمې ته دوی د زنیخیلو سیمې نه راغلي دي او دلته یو بل ځوان مو هم را پیدا کړو او دی موږ چې موټر ودرو ډېر لرې راغی پیاده. فکر کوم د صمیم صاحب ملګری دی خو نن به دی هم واورو. ته کوم ځای نه راغلی او نوم دی؟ نوم انبیا دی د زنیخیل سیمې نه راغلی. ښه ته دوی سره راغلی که نه همداسې یوازې راغلی؟ نه دوی سره راغلی. ښه دوی سره چې راتلی نو دا خو انډیوالان دي دا ګوره تا ته وایي چې لنډۍ ورته ووایه شعر ورته ووایه خو ته انکاري یې دا ولې؟ انډیوالي خو پلل کېږي. پلل کېږي. ښه او دا راته ووایه چې دغه سیمه څنګه وه؟ خوند یې درکړه؟ ښکلې وه؟ څنګه وه؟ ښکلې سیمه وه ډېره. ښه په زړه پورې وه. ښه او دا هم راته ووایه چې نن خو جمعې ورځ ده که نه؟ سبا خو د هفتې ورځ ده او کاروبار مصروفیت؟ والله بس هر کنډیشنو دوکان لرو په بازار کې. بوم سرویس ښه که د کنډیشن خرابېده دا هم ډېره ښه ده چې یو ځوان مو پیدا کړه دلته که نه. او دې لیدونکو ته او اورېدونکو ته به داسې یوه لنډۍ یو شعر یوه ټپه په ترنم کې به یې نه ووایې چې غږ خو دې ډېر ښکلی راځي مونږ ته؟ ترنم کې خو به یې نه ووایم دغسې به یې ووایم. ښه ځه همداسې یې ووایه چې پته یې ولګېږي. جانانه ته خو داسې نه وې د چا خبرې دې ضرور منلې دي نه داسې منلې دي که لږې لږې ډېرې که کمې ښه صحیح ده. نو ډېره مننه چې مرکې ته هم راغلې او ما خو ګمان کوو چې یوه ښکلې غرنۍ سندره به موږ ته وکړي. دغه سیمه هم غرنۍ ده ستا غږ به هم داسې ښکلې ازانګې پکې وکړي خو چې بل ورته انکاري شوې نو بل ځل ته دلته راځې که بیا به تا چېرته پیدا کړو؟ ته اوس زنیخیلو نه راغلی؟ ښه صحیح ده. ډېره مننه کور مو ودان. ښه نو لیدونکو ځو مخکې ځو نورې ښکلې سیمې او نور ملګري یاران دوستان به غږو. بیا هم ښه راغلی. دا لاره باندې داسې روان و موټر کې په دې ښکلي ماشوم باندې پام شو او دی ناست و یوې غوا ته غوا څرل. دی ډېر داسې په حیرانۍ ورته کتل. نو بیا ما وغوښتل مالو خبرې ورسره وکړو چې د غواوې د دې څنګه حساب کتاب دی او ته دې نوم راته ووایه او د دې کلي که بل ځای نه راغلی؟ زه میگم عبدالحمید. ښه پلار مې محمد رسول. ښه دوسته مزغوره. ښه یم. ښه ستر مزغوره یې. دا دلته خو کورونه هم ډېر کم دي او ماشومان هم ډېر داسې نشته. نو داسې مازدیګر اوس خو مازدیګر دی ساتیری ماتیری بیا ځان سره همدا غواو څرولو سره اړی که نور ماشومان دلته راځي؟ نور ماشومان سره. ها او مکتب ته ځې که نه ځې؟ زه مکتب. څوم ټولګي کې؟ دویم کې. آفرین. دا مکتب مو کور نه لرې دی که نږدې دی؟ کور نه مې لرې دی. او چې ښوونځی دې هم لرې دی دا غواوې هم سره یې نو ډېر ورځ دلته یې که نه ښوونځي ته هم ځې کاسې کله کله پکې غیر زیري کوې؟ نه ښوونځي ته ځم. ښه صحیح ده. او دا غواوې دې خپلې دي؟ څو غواوې دي دا؟ دوه غواوې دي. نو دا دلته خو شپږ اتلس او دا ټولې دا ستاسو ټولې دي؟ دا خو خانې نو داسې وړوکی خانې که نه؟ او دا خرڅوئ که څنګه یې ساتئ که شیدې درته کوي؟ خرڅوي شیدې. شیدې بیا مونږ ته راکوي که په کار مو شي؟
او کدی کوي ښه صحیح ده. شیدې یا مستې مو که پکارېدي بیا راځو صحیح ده. بیا خو پلمې نه کوي. ښه صحیح ده. بس ښوونځي ته هم ځه او غواوې هم سره وه. نو ډېره مننه. ډېره مننه. ښه دا ماشوم دی دلته غواوې څروي او دا غواوې ګورئ ډېرې داسې ښکلې ښکاري ځکه دا خو یو دا دی چې دغه وطن شین دی او په دې کې واښه چې دي دا بیخي ډېر زیات دي. نو غواوې هم داسې پکې خوشحاله وي که نه. نو ښې تندرستې غواوې دي هغه د چا خبره. نو ماشوم هم داسې غوره وکړئ لکه شیدې او مستې مو پکارېدي نو وایي تاسو کولی شئ ستاسو په خدمت کې دي. نو دلته نور ماشومان هم راغلل دپسې ده سره ما خبرې کولې. نو که وخت بیا به دوی سره وغږېږو که نه مخکې ځو. قدرمنو لیدونکو موږ خو ډېر زیات وګرځېدو او ښکلې سیمې مو هم را سره ولیدلې. ان دا د خوازکو لسام بیا تر د مساخلو تر سرحده چکر یو ساتیری وشو. دلته یو ځوان مو را پیدا کړو لږ داسې پېژندګلوي هم دی. نو دی به هم وغږوو. دلته نور ځوانان هم ولاړ دي او هیله ده چې دی د دې ځوانانو نه تر تاثیر لاندې را نه شي. نوم دی؟ نوم مې عصمت الله د سړو اوبو اوسېدونکی یم. ښه او دا اوبه سړې دي که څنګه دي؟ دا اوس نه دا دلته یوه چینه ده بس په دې مشهور دی. دا چینه اوس شته دی که نه اوس شته دی؟ نه داسې روانه یې که څنګه روانه وي؟ نو دې نه بیا د کلی دغه خلک بیا څنګه استفاده کوي؟ دغه اوبه همداسې ځي د دې لپاره کوم داسې خاص پلان نشته دی چې د اوبه رابندې شي؟ داس خاص پلان خو نشته. بس خلک ورځي خپل ستری پکې کوي. مشهوره چینه ده ډېره مخکنۍ ده. ښه او دې وخت کې بیا ځوانان ستاسو دغه ملګري انډیوالان چېرته وایي؟ اوس خو مازدیګر دی نو څه کوئ بختیا مو؟ بس نن خو په کلي کې واده دی. نن څوک شته نه. بس دلته راځو بنډار جوړ وي ښه ستری ښه ساعت تېر وي. واده د غرمې و که د مازدیګر دی؟ نه د مازدیګر دی. ټیک ټاک واده نه دی اوس مازدیګر. که د غرمې واده ته څه وایي؟ ټیک ټاک؟ او دغه ټیک ټاک واده دی پوه شوې پته نه لګېږي. ستا واده یې ټیک ټاک به وي که نه مازدیګر به؟ نه انشاءالله مازدیګر به وي. مونږ چې رسیدګي وکړو که نه انشاءالله. اوس خو وخت داسې دی چې مصروفه دی او ته چې غرمې را رسېږې هغه د چا خبره چې بس دیګونه به لار کې ګورې چې را روان دي. ولا همداسې ده پوه شوې. باید هر سړی دا کوشش وکړي د مازدیګر ته ځکه ټول خلک مصروفیت لري. باید واده د مازدیګره شي. خواړه هسته چې وي که نه سیستم باید مازدیګر ځکه هر سړی به رسیدګي ته کولی شي. نو انډیوال به نه وي خفه هر سړی بس موجود وي. په دې شنه موسم کې په دې ښکلي موسم کې بیا چې واده مې دا خو بیا هغه د چا خبره چې لا خوند کوي که نه؟ هو دا خو به زیات خوند کوي ځکه بارانونه د موسم ډېر ښایسته جوړ دی خو خوند کوي. بلکل. او ډېره زیاته مننه چې لنډې خبرې وې خو ښې خبرې مو راسره وکړې. کور مو ودان. مهرباني. ډېره مننه. مهرباني. نو درنو لیدونکو دې ملګري سره مو خبرې وشوې. بس ستنېږو نورې ښکلې سیمې هم پر تاسو ګورو او هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
قدرمنو لیدونکو ستاسو له ملتیا هم ډیره مننه او در یادوو چې زموږ روانه خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي د نورو خپرونو لپاره به هم بیا موږ ستاسو په چوپړ کې او ستاسو په خدمت کې بو نو تاسو کولای شئ زموږ ټولې خپرونې وګورئ ووینئ او موږ سره د همیش لپاره پاتې شئ چې څو دغسې ښکلې خپرونې پر تاسو وګورو ووینو نو په همدې ځای زموږ روانه خپرونه پای ته رسیږي ما تل او په کیمره کې د الله سمیم ته اجازه راکړئ تاسو ته ښه وختونه د الله په امان